بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیلهمند یم چې یو ښه سهار مو پیل کړی وي او د روژې مبارکې د شپې ورځې در باندې په خیر او سلامتۍ سره تېرېږي. ستاسو لپاره د سهار پیغام خپرونه پیل شوه. زموږ نن خپرونه کې هم را سره خوشبختانه یو مېلمه دی او نن غواړو ستاسو لپاره د روژې په طبي ګټو د دې ترڅنګ د روژه ماتي او د پیشلمي هغه خوراکونه چې زموږ لپاره ځینې ګټور دي ځینې تاوانونه لري، په دې دواړو به انشاءالله نن له ډاکټر صاحب سره خبرې لرو. خپرونه کې را سره ډاکټر صاحب منیر احمد کریمي دی او ته لومړی ډېر ښه راغلاست. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی خپرونه کې. ډېره زیاته مننه. تاسو په اجازه زه ټول لیدونکو ته اول خو هیله لرم چې ډېره ښه ورځې شروع کړي وي له خیره سره او د په څنګ کې د ټولو وطنوالو د اطاعت او عبادتونه قبول وي. دا او څو محدوده ورځې چې پاتې دي، فکر کوم 3 هفتې شاوخواته، نو الله دې د دوی ټول عبادتونه قبول کړي. د طلایي ورځې دي ښه ورنه استفاده وکړو، هم د دنیا او هم د آخرت لپاره. خدای دې موږ تاسو ټول ښه اعمال قبول کړي. مننه ډېره زیاته. دوستانو مخکې له دې چې ډاکټر صاحب پوښتنو ته ورشو، لومړی مننه کوو د خپرونې له ملاتړ کوونکي افغان ټیلیکام څخه. افغان ټیلیکام په افغانستان کې یو بشپړه مخابراتي شبکه چې په بي سیم، انټرنیټي او صوتي برخو کې د هیوادوالو لپاره خدمات وړاندې کوي. ډاکټر صاحب پیل به له دې واخلو چې روژه سره د دې چې یو دیني فریضه ده، کومې طبي ګټې هم لري؟ ډېر ښه سوال. اول خو هغه شی چې په موږ باندې که فرایضو نه یې ونیسو که په سنتو نه یې ونیسو، په ده کې یو عجیب حکمت وي. بعضې وخت زه بعضې ملګرو ته وایم چې دو کې اصلا هېڅ ضرورت نشته چې موږ تحقیق وکړو. د دې لپاره چې شي ویل سوي دغه هېڅ بې حکمته نه وي. او بعضې وخت تحقیق په دغه مسایلو کې باعث ده کېږي چې تا دغه نور هم علاقه، مینه او تا دغه ایمان نور هم تقویه سي او ته ورنه مثبت انرژي واخلې. نو د اسلام په ټولو شیانو کې معجزې پټې دي او نهفتې دي ښه، او خاصتا په روزې کې دا داسې یو ورځ دي، داسې وایسم چې ډېر داسې عام یې وایم چې دا یو کال راتلونکي 11 میاشتو لپاره د موږ او تاسو بدن فلټر کوي، د موږ او تاسو بدن آماده کوي تر څو 11 میاشتې نور که خدای موږ ته ژوند راکړي تر هغه وخته موږ ښه په انرژي اوسو، د موږ بدن سالم وي، د موږ بدن اضافه شیان پکې سټور یا ذخیره نه وي، په ده شرط چې موږ بعضې اصول او طریقې چې دي هغه مراد کړو په نظر یې ونیسو. نو د روزې له ګټو نه که زه ووایم، یو دا چې که چېرته موږ په روزې کې یو څه خوراک او څښاک نه خو خوراک سره که یو څه احتیاط وکړو. نړۍ اوس 2 امراض دي چې ډېر سخت هغه شیو یې ډېره ده، مزمن امراض دي، ټول عمر سړي سره یو شکر دی او بل جګ فشار دی، وینې غوړ دي. روزه داسې میاشت ده که چېرته موږ په همدغه په هر کار کې چې یو میاشت روزه نیسو، که چېرته موږ په دغه کې ځان ته داسې یو هدف وټاکو چې په دغه روزې کې زه 3-4 کیلو وزنه کموم، نو دغه 3-4 کیلو وزنه چې موږ او تاسو کوو په ده معنا چانسس د دغه امراضو موږ که 100% یې موږ 15% او 10% ته راوړی سو. خو دا په ده شرط چې موږ پکې پرخوري ونه کړو، په ده شرط چې موږ روزه داسې ونیسو چې له اقل په آخر په ورځ کې چې روژه ماتې کوو یو څه احساس د تږې او لوږه ولرو. داسې نه چې روزه م ونیوله نو ټوله ورځ په یو سوري جګې کینو، اضافه کارونه به م نه کوو، بس یوله زه روزه یم، ترس د نه زه تږی نسم وږی نسم، نو بیا دا داسې ده چې چې مصرف کړ همغه د بیرته واخیستل، نور ذاتي داسې کوم خاص ګټې بدن ته ونه. زه البته د طبي اړخ نه وایم، ولې که څوک نه وږی کېږي نه تږی کېږي، بې له شکه د روزه کېږي، د عبادت قبلېږي، خو زه هغه طبي له بعد نه وایم. که چېرته موږ غواړو چې بدن کې اضافي مواد ذخیره سوي، که څه هغه شحم دي، که څه هغه بې ځایه پروتین او حتی چې خواږه چې په بالاخره باعث دی چې موږ شکر ته معرض نو دا یو څه چې موږ ضایعات ولرو دا چانس ډېر کموي. بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه سحري ته به راشو. سحري کې بعضې خلک داسې خوراک کوي چې مثلا
ورځ ورباندې ښه نه تېرېږي، سهار بیا د معدې سوخت لري یا ځینې نور مشکلات لري. کوم خواړه دي چې سهاري کې زموږ لپاره تاواني دي او کوم خواړه دي چې هغه زموږ لپاره ښه دي تر څو ورځ مو با انرژي تېره شي؟ موږ یو حرام د غذاو لرو چې په هغه کې موږ نظر ونیسو چې پروټین دي، کاربوهایدریت دي او شحمیات دي. موږ په خوړو کې او یو بل بخش فایبرز ده چې دا ډیر مهمه دي. فایبر غذاوي دا ډیر مهمه ده د هضمي سیستم لپاره. دا په داسې کټګوري تقسیم کو چې 3 کټګوري باندې. یو دا چې یو نفر مثلا لکه ما ته غوینده وزن مناسب ده، نه غواړي چې نه وزن کم سي، نه غواړي چې نه وزن ډیر سي، نو دا معمول خوراک په کار دي چې په کور کې پخې چې پېشلمي لپاره یې مغه دی وخوري څه مشکل نشته. یو هغه وطنوال دي چې هغوی غواړي وزن کم کړي، دوی دونه زیاتره په سحري کې ترکاري او له میوو نه استفاده کوي. کوشش دی وکړي چې وریځې، وچه ډوډۍ، کچړو دا شان د لږ استفاده وکړي. د په څنګ کې دوی مثلا د اګوی نه استفاده کوي، البته د جوش اګی وي، لا د چرګ له غوښې نه، د ماهي له غوښې نه دا شان استفاده وسي. دا ورته ښي او خواږه مطلق کم کړي، د به حتما وزن کمیږي. او بل هغه وطنوال دي چې وزن لږ ده، د لا ترڅ نه چې په روزي کې نور هم وزن لږ نسی، کم نسی، نو دوی ته بیا په کار ده چې دا نظر په موقع او څه خوراک ډیر کړي. په هم دغه 3-4 بخشو کې دا خوراک پروټین مد نظر نیسی، کاربوهایدریت به مد نظر نیسی، شحمیات به مد نظر نیسی او د په څنګ فایبر به مد نظر نیسی. فایبر هغه غذا ده چې موږ او تاسو د هاضمي سیستم صحیح ساتي، قبضیت نه جلوګیری کوي او د په څنګ کې هغه احساس دی تند چې موږ لرو د نه دی ورځې په جریان کې جلوګیری کوي. هغه په وچ میوو کې هم ستا فایبر او انواع د ترکاریانو زیاتره زه وطنوال ته وایم چې کرم، کاو، بادرنګ او زردک یا گازرې دا ډېر ښه منبع ده چې هم سړی تږی کوي نه او هم د هاضمي سیستم هم نرم ساتي. او څوک او هغه څوک چې ما ویل چې وزن نه غواړي چې کم سي، نو هغه د حتما د جوش هګوی نه استفاده کوي، د چرګ له غوښې نه استفاده کوي، خرما، عسل، خواږونه د استفاده وکړي. دا هغه شیان دي چې کولی سي چې دغه بیلانس منظم وساتي. او هر څوک چې په پیشلمي کې ډیر تروش خوراک وکړي، اچار او چکني دا شیان او ډیر هغه غذا چې په غوړو کې سره سوي، نو حتما به بیا له بده مرغه د ورځې په جریان کې به د معدې مشکل لري، درد به لري، سوزش به لري، ناراحتي به لري. دغه خوړو نه د جلوګیري وکړي. بله، ډېره مننه. ځینې کسان دغه سهار پیشنامه چې وکړي دوی بیا خوب کوي، لمانځه نه وروسته دستي ویده کېږي. سم ډول څه دی؟ کوم ډول تاسې سپارښتنه کوئ د دوی لپاره له خوړو څخه څومره وخت وروسته دوی ویده شي؟ اول خو که چیرته وروسته له خوراک نه موږ ویده کېږو، دغه بعضې نواقص دي چې هغه به ستاسو ته وایم. یو خو دا اصلا به موږ ارامه خوب ونه لرو، خوب کې به ډارېږو، خوب به منظم نه وي او د په څنګ کې هغه بعضې مشکلات چې بدن ته جوړوي. هغه یو عمده مشکل دا ده چې د بدن هاضمي سیستم مختل کېږي، ګډوډ کېږي. د په څنګ کې زیاتره احتمال دی دسته چې دغه د معدې درد او سوزش دا په د ورځې په جریان کې بیا حتما ولري. نو اصلا خو داسې ده چې ته کله خوراک کوې 2 الی 3 ساعته وروسته ته بیا خوب وکړي. ولې روزه ده، فاصله کمه ده او روزمره فعالیت وظیفه به هم وي، نو لااقل 1 ساعت باید وقفه وي. د سحري نه تر خوبه پورې 1 ساعت لااقل باید وقفه وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. دا د څښلو برخې ته به راشو. سهاري کې مثلا ځینې خلک قهوه څښي، ځینې خلک چای څښي ډېر، ځینې خلک اوبه بیا کمې څښي، ممکن د ټولې ورځې هغه څومره چې اړتیا ده هغه پوره نه کړی شي. ستاسو سپارښتنه ورته څه ده؟ اصلا دغه یو معمول ده په ټولنه کې له بده مرغه چې د پیشلمي کې څومره ډېر اوبه څښي، دا بیا د ورځې له خوا نه تږی کېږي. دا اصلا له حقیقت لرې خبر ده. خدای وکړي چې ما ته په پیشلمي کې یا په سحري کې ما ته 20 ګیلاس اوبه وڅښو، ډېر چې بدن دا په ځان سره وساتي 3 ساعته وروسته دا بیرته فلتر کېږي، وځي له بدن نه ځي، نو دا اوبه بیا تا بدن کې نسته. یو څه به سټور کېږي، د کې شک نسته. ولې که ته په دې نیت دا دومره اوبه څښې یا چای څښې زه تږی نسم، دا امکان لري. ښه لاره یې چې شي دا چې مخکې ما ویلې کرم، کاو، بادرنګ، ګازرې یا زردکې دا شیان دوی د خپل په ترکیب کې اوبه لري. داسې په بدن کې تر هغه وخت چې دا بدن کې بدن له دنه استفاده کوي، د
له اوبو نه بدن ته هم انرژي ورکوي، هم فایبر ورکوي، هم اوبه دغه تعامل او تعادل د بدن د الکترولایت او د اوبو دا منظم ساتي. نو ښه لاره دا ده چې دغه شیانو نه ډېره استفاده وشي تقریبا په مجموع کې. بله، د اوبو کوم ټاکلې اندازه نشته چې وایي چې یاره 2 لیتره یا 3 لیتره؟ نه 3-4 ګیلاسه. ډېره مننه. ډېرو په ناس باندې امیدې باندې بوج نه راوړو. د روژه مات کې ځینې خلک سم اذان نه وي شوی، دوی نو بیا اوبه ډېرې زیاتې څکي په اول کې. دا څومره تاوان لري؟ په هر شي کې باید هغه څه چې اول خو کله چې چېرته چې سنت موضوع وي، نور ذاتي نور طبي موضوعاتو پسې هم باید ونه ګرځو. هماغه سنت سړی باید تعقیب کړي. څنګه چې سنت د شیرګرمې اوبه یا شودې او یا 2-3 خرما بهترینه شی ده. دا هغه وخت چې بدن مطلق آماده د هضم لپاره ده، د جذب لپاره ده. په دې وخت کې ښه ده چې ته بدن ته داسې شی ورکړې چې په ډېر لږ وخت کې دا تا بدن ته انرژي درکړي. او خرما او شودې دا داسې شی ده چې ډېر زر جذبېږي. دا خولې نه چې موږ زدو دا خرما له همدغه نه یې د جذب شروع کېږي، له خولې نه یې د جذب شروع کېږي، تر هغه چې معدې ته ځي دا په ډېر لږ وخت کې جذبېږي او ډېر ښه مغذي مواد پکې دي. نو ښه خبره به همدا یې چې اذان چې اوس په دې معنا چې نور روزه نشته، اوس ډېر کافي وخت لري چې خوراک وکړي. تلوار پکې نه کوو، خرما سره له اوبو سره له شیدو سره روزه ماته سي، دا ډېر ښه ده. او خوراک باید داسې ګریجولي، یعنې داسې قدم په قدم وي، یو واري هر شی نه. په ابتدایي حالت کې د روزه ماته که یو څه خوراک وکړه، مونځ دې وکړه، پس له هغه نه بیا سلو استه استه سوپ دې وخوري، نرم شی وي، نرمه غذا وي. کدو ډېر ښه شی ده چې یو استفاده وسي روزه ماتې لپاره یا هغه د خوراک لپاره. نور هر شی چې ته په روزه ماته کې مونږ ډېر استفاده کوو 100% هم تکلیفه وي، هم به له تراوو پاتې یو، هم به له مونځ پاتې یو، بیا به یو ځای لټوو چې سر کېږده اوس هم. بله، که ډېر وخوړل شي مثلا کومې ستونزې راولاړولی شي؟ ډېر خوراک اول دا چې بدن ته 10 یا 12 ساعته استراحت ورکړی ټول سیستم ته. نو ته دا یو سیستم چې په استراحت حالت کې ته یو وارې په هغه باندې یو داسې یو فشار راوړي چې هغه استراحت نه زړه باد شي. نو دا ټول سیستم د بدن خاصا هضمي سیستم په 10-12 ساعتو کې دا ټول مطلق استراحت وي. او د روزي حکمت هم دا ده چې دا بدن باید یو بل اخره په کال کې داسې یو دوره راسي دا استراحت وکړي، غیر له هغه نه خو دا همیش په فعالیت کې وي. نو داسې په حالت کې چې ته یو وارې خوراک کوې، تا د زړه په ټکان باندې تاثیرات لري، تا د هضمي په سیستم باندې تاثیرات لري، تا په خوب باندې البته ټول منفي تاثیرات لري، او حتی تا په ذهني سکون باندې د منفي تاثیرات لري. هر شی په اندازه او لږ. بله، ډېره مننه. د ځینې کسان مثلا ځینې سیګریټ استفاده کوي، ځینې نسوار استفاده کوي. روژه ماتي کې دوی ځینې وختونه د روژې ماتولو نه مخکې یا که روژه دوی ماته کړي مثلا یو خرما وخوري، دوی دستي یو سیګریټ څکي یا نسوار نیسي. دا څومره خطرناکه تمامېدلی شي؟ اول خو له روزې نه ښه میاشت بله نشته چې سړی دغه کوم عملونه چې لري دغه بهترین فرصت ده چې دا یې خوسي کړي. له دنه نو بیا دته ښه فرصت بیا په راتلونکي 11 میاشتو کې نور نه راځي. دا ډېر ښه وخت ده چې دغه وخت نه استفاده وسي او دغه عمل چې لري د لپاره په دا داسې یو میاشت ده چې اسې خدایي هم د سړي زړه کې ډېر یو عجیب سکون وي. او د سکون په څنګ کې که ته چېرته داسې عمل لري چې خوسي کې دا یعنې داسې نور علا نور کېږي. او خو له بده مرغه بیا هم بعضې وطنوال چې دا هغه لري، نو بیا هم هغه خبر ده چې بدن هر ورځ د روزې تیریږي، بدن هغه حالت ته ځي چې دا ځان پاک کوي، دا ځان تصفیه کوي، دا ځان آماده کوي، دا مضره شیان چې بدن کې دا فلتر کوي، پاکوي، تصفیه کوي. هغه حتی بعضې خبیثه حجرات چې بدن کې دي هغه لایس کوي، له منځه وړي، د هغه له انرژي نه بدن استفاده کوي. خو موږ بیا هم په روژې کې څه کوو، بیا هم دته مضره شی ورکوو. نو دغه یو میاشت د روزې داسې یو میاشت نه ده چې موږ باید مطلق له بدن سره او له صحت سره انډیوالي وکړو. دغه روزه ته یو طلایي چانس فکر وکړو او هم د معنوي له لحاظ نه ور استفاده وسي او هم د صحي بود نه په لیدو سره روزې نه استفاده وسي. نو د ما په نظر ښه وخت دا ده چې دا باید عمل خوسي سي. پرېږدو چې دغه یو میاشت بدن مطلق یو میاشت صحي میاشت ولري. نور خاص یې 11 میاشتې هر شی خوره وچکه، خو د ما هغه دا ده چې دغه یو میاشت صحت ته بدن ته صحي میاشت ورکو او روزه بهترین فرصت ده. رښتیا هم ډېره مننه.
ډاکټر صاحب دغه وزن کمولو اړوند تاسو لومړی کې ډېره ښه خبره وکړه چې روژه یو ډېر ښه فرصت دی تر څو هغه کسان چې ډېر وزن لري غواړي وزن کم کړي روژه کې کولی شي. کومې لارښوونې د دوی مثلا په دې روژه کې باید عملي کړي ځکه اوس دا لومړۍ لسیزه روانه ده او دومره وخت نه دی تېر شوی کومې سپارښتنې لري ورته چې وزن کم کړي؟ بله د وزن کمولو لپاره خو تر ټولو اسانه کار دا ده چې اول خو پیشلمي چې کوم خوراک و هغه کې موږ باید توجه وکړو. څومره چې موږ بدن د ته واداره کړو چې دا موږ ته انرژي راکړي موږ د خوراک له طریق نه بدن ته ورنه کړو بدن د ته واداره کړو چې موږ ته انرژي راکړي. نو بدن په دې حالت کې څه شي کوي بدن کې چې هغه اضافي حجرات یا شحم چې سټور سوي یا ذخیره سوي او خولې له طریق نه دته چې نه راځي د بدن مجبوره کېږي چې دغه په انرژي تبدیل کړي او تا ته روزمره انرژي درکړي او دغه باعث یو سکل ده چې دا بدن کې شروع کېږي او وزن ورځ په ورځ کمیږي. نو ښه کار دا ده چې پیشلمي کې موږ ولې د په څنګ کې پروتین ته بدن په هر حالت کې ضرورت لري. نو څوک چې غواړي چې وزن کم شي ښه ده چې هغه د پیشلمي له خوا نه د چرګ غوښه او د هګۍ دغه نه استفاده وکړي. البته 2 هګۍ او څو محدود د چرګ غوښه او د په څنګ کې نور ترکاریونه استفاده وکړي. او د روزي په جریان کې چې له پیشلمي نه وروسته تر روژه ماتې پورې دوی د کوشش وکړي تر یو حده پورې چې په ځان فشار راوړي او که کار لري خو همغه کار بیخي صحیح ده خو رسمیت تر 2 بجو د پاس لغه نه بیا کار ښه لاره به دا چې مخکې نیم ساعت 20 دقیقې مخکې له روژه ماتې نه دوی یو یا په کور کې یو بعضې فزیکي حرکات تر سره کړي یا هم پیاده روي وکړي چې په دغه حالت کې دا یو څه نور هم بدن وادار شي چې انرژي تولید کړي او هغه پروسه د حریق چې بدن کې ده چې تر سره کېږي او انرژي تولیدوي دغه په جریان کې غیر مستقیم چې وزن کمیږي دغه پروسه نور هم څه ډېره شي نو دغه بهترین لاره ده ډېره اسانه لاره هم ده. اسیم خو بل وخت کې بیا موږ نشو کولی چې داسې یو هغه ځان ته ولرو چې له سهار نه به تر ماسخوتنه چی نه خوري. اوس خو بس یو خانه په موږ باندې د فرض امر ده چې دا کار به کېږي د په څنګ کې یو څه چې لږ نور په ځان باندې فشار وړه حتما به وزن کمیږي. یعنې دغه 20 ورځې یا 21 ورځې نورې چې پاتې دي که چېرته له ده نه صحیح استفاده وسي هغه نفر د ځان ته دغه کوم خبرې چې موږ وکړې دا د عملي کړي تر اختره پورې به انشاءالله حتما لږ تر لږه 6 کیلو وزن کموي. بله ځینې کسان دغه سحري هیڅ نه خوري پورته شي یو 2 ګیلاس اوبه وڅښي سنت طریقه دا خو دوی وجود باندې کوم منفي اغېز نه لري؟ منفي اغېز که دا چېرته روزمره د فعالیت ډېر زیات وي حتما دته به خستګي او هغه روزمره کوم ټاسک چې ته ورکول کېږي کوم وظیفه چې لري حتما هغه سره دا چالش کې مواجه کېږي. نو ضرورت ستا بدن که څوک وزن کموي که وزن ډېروي په هر حالت کې بدن ضرورت لري یو څه بیروني خوراک ته چې باید واخلي. نو د لپاره ښه ده چې خوراک وکړي یا څوک چې هیڅ پیشلمی نه کوي یا په 1 ګیلاس 2 ګیلاس اوبه کوي دا هم د ما په نظر صحیح نه ده. که یې اوسې کوی چې یو څه خوراک ورسره وکړي دا به ډېر ښه او هغه څوک چې وزن کموي د خبرو په جریان کې چې بیا یادوري کوم دوی د کوشش وکړي چې بیا د روژه ماتې نه وروسته هم خواږو نه د مطلق پرهیز وکړي. خواږه حتی په اندازه دغه یو چاکلیټ چې ده په دغه اندازه هم دوی باید خواږه ونه خوري له وریځو نه له وچې ډوډۍ نه او له کچړو نه د ده نه د یو څه ځان وساتي دا نور خوراک سره به یو څه گزاره کوي دغه د پرهیز کوي خواږه مطلق باندې حتما به انشاءالله دوی وزن کمیږي. کورودان خبرونه وخت مر سره پای ته رسیږي وروستی کې دا ټول غذایي رژیم ورته په یو څو لنډو ټکو کې تشریح کوي د روژې لپاره څه ډول غذایي رژیم ضرور دی نو مننه به بس زه به داسې که خلاصې داسې وایم چې په روژې کې موږ او تاسو اوس الحمدلله داسې یو شرایط دي چې ټول تلیفون لاسو کې تلیفونونه دي هر شي سره دوی یعنی امکانات شته چې دوی هر شی وغواړي ورته پیدا شي او مطالعه کړي. په روژې کې فقط شحمیات او فایبر او پروتین دغه 3 شی د دوی وګوري چې دغه 3 شی په کومه غذاو کې ډېر دي له دونه دي په مقدار د ضرورت استفاده وکړي. دوی به انرژي هم تکمیلي دوی به هاضمي سیستم مشکلات به هم نه لري دوی به روزمره کار هم په ډېر اسانۍ سره مخ ته ځي او داسې روزه وایي چې دوی اصلا داسې یو احساس به نه کوي چې موږ باید یا تږي یا وږي هر شی به صحیح انشاءالله. کورودان ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه راکړل. کورودان خوشحاله اوسئ.
دوستانو له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې تر دې مهاله راسره وئ. خپرونه مولیده پای کې بیا هم ځای لري چې مننه وکړو افغان ټیلیکام څخه. افغان ټیلیکام یوه بشپړه مخابراتي شبکه په افغانستان کې چې د هیوادوالو لپاره په بې سیم انټرنیټي او صوتي ډول خدمات وړاندې کوي. زموږ نننۍ خپرونه ستاسو لپاره ځانګړې شوې وه له ډاکټر صاحب منیر احمد کریمي سره. دی د معدې متخصص دی او له ده سره مو د روژه ماتې، د پیشلمي او د دې ترڅنګ د روژې په طبي ګټو باندې خبرې درلودې. تر بیا بلې خپرونې ښې جاري ښه وختونه. لوی الله ومال اوسه.